ریاکاران او دومخي به هیڅکله د رښتینې پوهې څښتنان نشي. هغه څه چې ګټور دی ښکلی دی او هغه څه چې زیان لرونکی دی بدرنګ. لومړنۍ او تر ټولو ستره بریا پر ځان باندې واکمن کېدل دي. له هغه کس سره له نږدېوالي ډډه وکړه کوم چې د خپل ژوند د رازونو د ساتلو توان نه لري. په ژوند کې ودرېدل تدریجي مرګ دی. په نړۍ کې دوه قدرتونه شتون لري، توره او سیاست. ډېر وختونه تورې له سیاست نه ماتې خوړلې ده. له ناپوه پاتې کېدو او پوهې نه ترلاسه کولو څخه نړۍ ته نه راتګ غوره دی. له مینې پرته ژوند ناشونی دی. د بدن روزنه باید له ماشومتوب څخه پیل او په ټول ژوند کې دوام ولري. مینه ده چې د خلکو ترمنځ سوله او پخلاینه رامنځته کوي. هوښیار کس مرګ د یو بل هوښیار کس لپاره چې د ده ملګری دی یو ډارونکی شی نه ګڼي. دا ښه کار نه دی چې زه د یو کس درناوی رښتیا ته پر درناوي غوره وګڼم، بلکې لازمه ده چې خپل باور بیان کړم. نو رښتینی فیلسوفان څوک دي؟ هغه څوک چې پر رښتیني لیدلوري مین دي. په رښتیا د خندا وړ دی چې ساتونکي خپله یو بل ساتونکي ته اړتیا لري. هغه خوند چې له پوهې څخه لاسته راځي سپېڅلی دی. عام خلک مالداران د درناوي وړ ګڼي او خاص خلک عالمان. له شاعر څخه مه غواړئ چې ځان تشریح کړي، ځکه نشي کولای. ناپوه کس د پوهې د لاسته راوړلو لپاره هڅه نه کوي، ځکه ځان پوه ګڼي او د ناپوه خلکو بدمرغي هم همدا ده. د انسان سینګار په 3 شیانو کې دی: پوهه، مینه او خپلواکي. پیسې او پرهیزګاري د ترازو 2 پلې دي. که یوه پورته ولاړه له شک پرته بله یې ښکته راځي. مینه یوازینۍ ناروغي ده چې ناروغ ترې خوند اخلي. باید ترڅو چې کولای شو هڅه وکړو لومړنۍ کیسې چې خپلو ماشومانو ته یې کوو هغوی غوره اخلاقو ته وهڅوي.